امیر والا وایي چې سترګې تورې کړه څوک چاپې کو تاسو ته اغوستې خدای هدایت وکړي ځکه الله دې تباه کړي. السلام علیکم ګراني مینوالې زه فیضان بلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. اول چې دی نو تاسو د ورکوټو شانتي کلیپ وګورئ. امیر والا وایي چې سترګې تورې کړه څوک چاپې کو تاسو د خدای ظالمانو څخه خبر یې خدای مې ذلیله کړي خیر دې ترانه چې مختصر دوستانو تاسو چې دی نو د ورکوټو شانتي کلیپ هم صحیح کړو چې دی نو یو خوا د شاه ولی الله چې دی بل خوا ته چې دی نو ګل چاهت عرف ماویه نوې نوم چې دی نو ماویه دی نو د خبرې تاسو واورېدل. نو شاه ولی الله څخه خبره کړې ده هغه دا خبره کړې ده چې زیاتره کسان ورته کمنټس کوي چې دی نو د ماویه چې کوم دغه امیر صاحبان چې کوم دي شیخان دي هغې راځي د خوی چامپي کوي سترګو کې ورته رانجه لګوي او دا کار کوي هغه کار کوي. نو بل خوا ته چې دی نو د هغې هغه خبرې تاسو واورېدلې نو ډېر زیات خفه شوي دي. وایي دا چې دی نو دا وګوره یو انسان چې دی نو ډومتوب یې پرېښی دی نو د الله په لاره باندې راغلی دی نو هغې سره چې دی نو داسې خبرې کوي نو هغې خو چې دی نو ډېر زیات فخر محسوس کوي چې صبر وکړه دا کس چې دی نو ډومتوب نه راغلی دی نو د الله پاک په لاره باندې راغلی په ښه کار باندې راغلی دی نو موږ چې دی نو د ده خدمت وکړو دی چې دی نو موږ نه خوشحاله شي او مزید چې دی نو د ده په زړه کې چې دی نو مینه محبت سیوا شي نو هغه چې کوم کار کوي ورسره هغه د مینې محبت لپاره کوي چې د ده زړه چې دی نو زړه له سکون ورشي چې دا وګوره زه د الله پاک په لاره باندې راغلی یم نو ما سره چې دی نو د الله پاک څونه مدد دی او دا خلک زما څونه خیال ساتي نو دې لپاره چې دی نو هغې ورله رانجم لګوي او پیم چې دی نو وله زور کوي او چامپي کوي نو چې کوم کسان ورته ردې بدې ویلي نو ډېر زیات خفه شوي دي په هغې کې چې دی نو ورته خیرې هم کړي دي نو سپیشل داسې کسانو نه خیرې نه دي اخیستل پکار دا چې دی نو اول چې څنګه مو د هغې خپل ژوند نو ډونتوب یې کول که ډانسونه یې کول که هر څه یې کول نو اوس چې دی نو د الله پاک په لاره باندې راغلی دی نو مونږ ته چې دی نو داسې نه دي پکار مونږ چې دی نو ورته یا داسې الټه خبرې وکړو یا ورته ردې بدې وکړو نو دا خو چې دی نو مونږ بیا ورسره زیاتي کوو نو زموږ د خبرو سره چې دی نو په هغه باندې به بیا چې دی نو اثر پروزي بیا چې کوم د الله پاک په لاره باندې راغلی واپس به چې دی نو ډومتوب به شروع کړي نو ډېره بده خبره ده. بس دوستانو زما دا میسیج دا پیغام موبایل خپل دوستانو سره شیر کړم نو که ویډیو کې باندې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله محمد والسلام.